د کابل په شمال کې د استالف سمسوره ولسوالۍ د سیل او سیاحت لپاره مناسبه ځای دی. استالف ته راتلونکي خلک دوه ګټې کوي، هم میله کوي او هم د کلالي ښکلي زینتي توکي او لوښي رانیسي. د استالف کلالي افغانستان کې ښه نوم او نښان دی. دا هغه ځای دی چې بهترین خټین لوښي پکې پیدا کیږي، چې دغه خټین لوښي ان بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي او دننه په هیواد کې هم ډیر مینوال لري. د سیمې خلک وایي چې د کلالي دغه بازار 100 کاله پخوا جوړ شوی. راسره مل اوسئ او سیل وکړئ. د کلالي یا خټینو لوښو صنعت له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې دود دی، خو د کابل په شمال کې د استالف سیمې خپل دغه هنر او ظرافت تر اوسه پورې ساتلی دی. وګورو چې د کلالي صنعت یا د خټینو لوښو جوړول له کومې خاورې کیږي، څنګه جوړیږي، له کوم ماشین دوی استفاده کوي، کوم رنګونه پکې اچوي او څنګه دا جوړیږي. کلال عبدالبصیر کلونه کېږي چې خټین لوښي جوړوي. دغه کسب ورته له پلاره په میراث پاتې شوی دی. دی په خپل کور کې کلالي کوي او لاندې بازار کې هټۍ یا دکان هم لري او هلته یې خرڅوي. دا چې دغه لوښي په څه ډول جوړیږي راشئ چې وګورو. خاک شما از کجا میارین؟ در چه وقت پیدایش میکنین؟ چون من فکر میکنم که این خاک در هر جای پیدا نمیشه و نام از یام به نظرم به نام مکان یاد میشه. درسته؟ بله، گل مکان است. در کوه خودمون فریمان است و از اونجا میریم. خب ایره باز شما میارین اینجا از غلبیل یا بیلک میکشین، صافش میکنین، بعدن شما ایره تر میکنین؟ بله، اون یه زیلک میشه، زیلک کشه ریگش مبره ایجا ترش میکنین. چند سال میشه که شما کار میکنین و این کار آغاز کردین؟ چطور خواستین که شما کارتان در کلالی داشته باشید؟ ما یک کسب پدری است. از پدر بر ما مونده سنمون تا که بچگک نواسیم وری بودم در کار شروع کردیم تا این میلی در این کار. کاکا بصیر اینجا گل آماده بود تیار، گل گرفت مشت کرد و گل جور کرد. باش ما براتون نشان بدم، اجازه هست؟ خب حتی گل ترش هم مقبول است، زیباست. ایره آماده کرده کاکا بصیر. خب میریم میبینیم که از این گل و از این کلوله گل است که ساخته شده. کاکا بصیر با چقدر مهارتش میتونه از این کاسه جور بکنه، کوزه جور بکنه. ببینیم که از این چی جور میکنه و چه قسم جور میکنه. ایره ما در تصویر میبینیم. خب از همین ما فرمایش بودیم یا خودتون جور میکنیم؟ اختیارتون خودتون فرمایش ببینم هر چی خودتون لازم میبینین و هر چی خودتون خواسته باشین از همین به من چیزی بسیار اجازت.
تاسو یې وینئ چې دا د شوروا خوري کاسه ده، دا هم ډیزاینداره د سلاد لپاره جوړه سوه. دا هم د شړومبیو کاسه ده چې شړومبی پکې اچول کېږي، او دا هم یو ښکلی منگی ده. زه لاس نمی‌برم چې خراب نشی. نمیشه کدام تا از این تو کمک ترام است بدون از اینکه خشک شوه و بدون از اینکه رنگ‌آمیزی شوه. میتونم برای خود ببرم؟ این از یا نه اونا خشک شدن از اینا. نه خراب میشه کی میتون. میشه بالایش کنم؟ خوبه زیرش بگی. نه دا هم د شړومبیو کاسه مې راپورته کړه، ځکه د ما شړومبی ډېر خوښېږي او دا به زه ځان سره کور ته یوسم. کیدای شي زه لږ مهارت ولرم او دا رنگ کمه بیا به کس ته ما دیدیم و تمام مردم افغانستان خواهد دید که صنعت کلالی در استالف چگونه آماده میشه و با چقدر ظرافت و مهارت خاص شما آماده میشه. سلامت باشید. خیلی تشکر از شما.